رڼې اوښکې مې رااوري په لمن کې رڼې اوښکې مې رااوري په لمن کې وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې رڼې اوښکې مې رااوري په لمن کې وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې بیا به سر د زورور په وینو رنګ وي بیا به سر د زورور په وینو رنګ وي وی به کاڼي د کمزوري په لمن کې بیا به سر د زورور په وینو رنګ وي وی به کاڼي د کمزوري په لمن کې ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه درته کوم پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام کښې امید کوم الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله یاست ډیر ګران له موږ سره ملګری ناسته عزیز نادان چې له ساوت وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لري خو دا وخت په ټانک کښې خپلې شپې ورځې اړوي او خوښه مو کړه چې له ده نه خپل پروګرام ملګرو ته ریکارډ کړو او تاسو ملګري به هم خوند ځینې واخلئ موږ به دلته په وطن باندې خوند ځینې واخلو نو راځو چې له عزیز نادان نه خپل پروګرام تاسو ته باقاعده آغاز وکړو او چې شعرونه چې خبرې هغه له ده نه وارو او خوند ځینې واخلو زه اول خو چې څومره اورېدونکي دي ملګري یاران دوستان دي ټول ته د زړه د تان نه السلام علیکم او بل کرام الله امید صاحب دی ورسره موږ دا بل ملګری دی احسان چې دغه درو غلی دي د لرې نه او موږ خو ډېر کمزوري موږ په خپل ځون چې خپلې ویني خو دغه د قدرمند دی چې هر انسان چې بل انسان ته قدر ورکوي خپل قدرمان وي او نور خو د موږ نه داسې مثال مطالعه شته دی زیات خو هغه د دغه د خواهش و مثال انشاءالله چې زه یو دوه غزل در سره شریک او یو دوه شعري نه وي داسې بهرحال مود ګډ وي څه احساسات یې خو قبیلې کېستی امید صاحب یی چې د نوي نسل ځوانه داسې عادتونه مه کړه د نوي نسل ځوانه داسې عادتونه مه کړه چې د وطن د هر یتیم سلګۍ پې غور درکوي د نوي نسل ځوانه داسې عادتونه مه کړه چې د وطن د هر یتیم سلګۍ پې غور درکوي په ګډاګانو او سندرو باندې بوخته یاره منم چې تا ته به زما خبرې زور درکوي په ګډاګانو او سندرو باندې بوخته یاره منم چې تا ته به زما خبرې زور درکوي امید صاحب د یو غزل دی دغه ودانه دنیاګۍ دې د چا خواره نشي دغه ودانه دنیاګۍ دې د چا خواره نشي خدایا هیڅوک ته هم بې موره او بې پلاره نشي دغه ودانه دنیاګۍ دې د چا خواره نشي خدایا هیڅوک ته هم بې موره او بې پلاره نشي څوک چې د بل سړي مزدور وي او پیسه نه لري څوک چې د بل سړي مزدور وي او پیسه نه لري په داسې حال کې د مورکۍ د چا بیماره نشي څوک چې د بل سړي مزدور وي او پیسه نه لري په داسې حال کې د مورکۍ د چا بیماره نشي ما خو دا ټوله زندگی بغیر له یار تېره کړه امید صاحب ما خو دا ټوله زندگی بغیر له یار تېره کړه دا چا ویل چې زندگی بغیر له یاره نشي مننه ما خو دا ټوله زندگی بغیر له یار تېره کړه دا چا ویل چې زندگی بغیر له یاره نشي او ته مینه وژنې زه په مینه زندگی تېروم ته مینه وژنې زه په مینه زندگی تېروم ځکه خو تګ زما او ستا په یوه لاره نشي مننه ته مینه وژنې زه په مینه زندگی تېروم ځکه خو تګ زما او ستا په یوه لاره نشي نادان مسیده پروا نه کړي که په دار شي زلمي خو د وطن ناوې د کله بې سینګاره نشي د یو بل غزل دی یی چې منزل به مومي چې ضمیر د چا غلام نه وي منزل به مومي چې ضمیر د چا غلام نه وي د ژوند په هر لار به هغه څوک ناکام نه وي منزل به مومي چې ضمیر د چا غلام نه وي د ژوند په هر لار به هغه څوک ناکام نه وي او وی که هر څومره زورور خدا مې یاد وساتئ وی که هر څومره زورور خدا مې یاد وساتئ کمران به نشي چې خوارانو ته یې پام نه وي مننه وی که هر څومره زورور خدا مې یاد وساتئ کمران به نشي چې خوارانو ته یې پام نه وي هغه سړی به د ژوندون په معنا نه پوهیږي امید صاحب هغه سړی به د ژوندون په معنا نه پوهیږي په کوم سړي کې چې د بل چا احترام نه وي داسې مثال لري بې مینې زندګي تېرول
داسې مثال لري بې مینې زندګي تېرول لکه د کلي په جومات کې چې امام نه وي مننه داسې مثال لري بې مینې زندګي تېرول لکه د کلي په جومات کې چې امام نه وي نادان مسیده په تاریخ کې به مختور پاتې وي څوک چې غمخور د خپل وطن او د خپل کام نه وي د یوه ټپیزه باندې اختتام کوو چې ژوندی کړه خیال چوپه خوله ناستې ژوندی کړه خیال چوپه خوله ناستې یې په بدحال چوپه خوله ناستې او خورې به زوال چوپه خوله ناستې وړي مې سرشال چوپه خوله ناستې لالی ستا په بېننګۍ وشرمېده به ډیرو ګرانو ملګرو دا عزیز نادان تاسو ته خپل کوچلی کلام پیش کړی یقیني چې موږ هم خوند ځینې واخیستی امید کوو تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره وجود کېږو نو موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان